سلامونه او مینه خوږو نازنینو ملګرو، هیله ده چې تاسو راته ښه وئ، جوړ وئ، ژوند او زندګي مو په خیر او خوشحالۍ سره تېرېږي. بیا م راغلی یم ستاسو په وړاندې یو نوي ویډیو کې درښیم د فیسبوک په نوي اپډیټ کې نوي تغیرات. یو نوی تغیرات پکې راغلی دی، هغه درته معرفي کوم تر څو هغې څخه تاسو ګټه واخلئ. که چا په فیسبوک کې موجود نه و نو هغه د خپل فیسبوک اپډیټ کړي له پلی سټور څخه. نو نه غواړم چې ستاسو ام بي یا نیټ زیات مصرف شي، ویډیو درته ښایم هغه طریقه. نو تاسو به راشئ فیسبوک ته، مطلب تاسو په تصویر باندې یا هم کوم پوسټ باندې یا هم ویډیو باندې خلکو درته کمنټونه کړي دي، زیات کمنټونه مطلب شوي دي، نو ته غواړې دغه کمنټونه په یوه وار مکمل ډیلیټ کړي او یا هم هغه داسې پټ کړي چې یوازې تا ته ښکاره شي، نور چا ته ښکاره نه شي. نو هغه مخکې که فکر مو لکه مطلب زه اوس دغې څخه کمنټ ډیلیټ کوم یو، نو کله چې دا باندې کلیک وکړې نو یو کمنټ ډیلیټ کېدو، نو هغه ډېره ستونزه وه، مطلب زیات کمنټونه درته شوي، ته غواړې ټول ډیلیټ کړې ختم یې کړې. نو اوس کولی شې سلیکټ کړې، مطلب زه اوس دغه سلیکټ کوم، ګورئ دلته دا ځای باندې کلیک کوم، دا وګورئ زه درته وښیم. نو کله مو چې دا ځای باندې کلیک وکړ نو اوس دلته مکمل کمنټونه تا ته راځي، په دغې تصویر باندې چې څومره کمنټونه درته شوي وي هغه ټول راځي. اوس دلته کوم کمنټونه چې ته غواړې ډیلیټ کړې هغه چک مارک کړه، مطلب هر کمنټ چې ته غواړې ډیلیټ یې کړې که نه، نو هغه دلته چک مارک وکړه، ټول چک مارک کړه. نه وروسته دلته دوه اپشنې درکوي. لومړی دغه اپشن چې تاسو ګورئ دا د ډیلیټ ده، دغه کمنټونه ډیلیټ کیږي، ختمیږي. او د دوهم اپشن چې دی دغه ګورئ دا هایټ کیږي، یوازې پټیږي، هلته کمنټو شمار ښایي خو چاته ښکاري نه، مطلب 30 کمنټونه درته شوي ټول هایټ کړه. څوک چې کمنټ بکس ته راته راځي کمنټونه به نه ورته ښکاري خو هلته شمار به یې وي. نو دغه په نوي اپډیټ کې نوی تغیرات و، نوي خبره وه چې اضافه شوې وه. که بیا هم چېرته نوي معلومات پکې راتلل نو ستاسو په وړاندې به یې در خپروم. نو تر بیا د الله په امان ښه شی به ښه وخت.